موږ سره 2 پر 3 کسر دی. تاسو ویډیو ودروئ او فکر وکړئ چې تاسو څونه کوم داسې کسرونه پیدا کولی شئ چې 2 پر 3 سره مساوي یا معادل وي، یا موږ ته همدغه عدد کوم چې په دې کسر ښودل کېږي هغه یې هم راوښیي. نو موږ راځو دې کار لپاره لومړی دا ګورو چې 2 پر 3 موږ ته څه شی راښیي. نو دې لپاره زه راځم دلته یو څلورزولي رسمومه داسې، او دا په 3 مساوي برخو باندې ویشمه، او بیا ترېنه 2 برخې په نښه کوو په رنګ سره. نو داسې موږ دواړه برخې دې کې په نښه کړې. اوس له دې څخه زه کاپي راخلم او دلته 2 کاپیانې د دې ځای په ځای کومه، تر څو موږ وګورو چې نورو په کومو طریقو سره موږ دغه عدد ښودلی شو یا په کومو کسرونو سره یې ښودلی شو. نو داسې موږ یو دلته ځای پر ځای که یو دلته. اوس موږ یو 2 کاره دلته کولی شو. اول دا کوو چې موږ دغه شکل دا په داسې په یو افقي خط سره په 2 نورو برخو باندې د دې هره برخه ویشو. راځو دې ځای کې موږ داسې دا برخه راخلو او په 2 مساوي برخو یې ویشو. نو اوس تاسې وګورئ چې موږ سره ټولې څو دانې برخې شوې. که دا موږ وشمارو 1 2 3 4 5 6، دلته لیکو چې موږ سره 6 مساوي برخې شوې. 6 او له دې څخه موږ څو دانې واخیستلې؟ 1 2 3 4 برخې ترېنه موږ بیرته واخیستلې. نو تاسې وګورئ چې دا د ټول شکل هغه رنګ شوې برخه کې موږ څه تغییر نه دی راوستی. دلته موږ فقط دا برخې بیرته په 2 نورو کوچنیو برخو وویشلې. نو تاسو وګورئ چې 4 پر 6 هماغومره برخه ده لکه دلته چې 2 پر 3 برخه وه. نو موږ وایو چې 2 پر 3 دا معادل دی له 4 پر 6 کسر سره. نو دا دواړه سره مساوي دي. راځو دلته موږ د 2 په ځای په 3 برخو باندې هره برخه ویشو. نو زه راځم دلته 2 کرښې دا ځلې رسمومه. دې ځای نه دا 1 کرښه شوه او دا یې 2مه کرښه. نو اوس تاسو وګورئ چې دا موږ سره څو برخې راغلي. موږ سره 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نو دا شوې 9 مساوي برخې. او له دې څخه موږ څو برخې رنګ کړي یا اخیستي دي؟ دا 1 2 3 4 5 6. دلته موږ لیکو چې 6. نو 2 پر 3 کسر چې 4 پر 6 سره مساوي وو، همدارنګه له 6 پر 9 سره هم مساوي ده. نو دا 3 واړه کسرونه موږ سره معادل کسرونه دي، او دا موږ د عددونو په کرښه هم ښودلی شو. زه راځم دلته د عددونو یوه کرښه رسمومه. داسې یوه کرښه رسموو. دلته موږ لیکو 0 او دلته موږ لیکو 1. دا کرښه همداسې ځي وړاندې. دلته موږ اوس 2 پر 3 ښیو. 2 پر 3 چې موږ ښیو، موږ دا په 3 مساوي برخو باندې ویشو. دا 1 او دا 2. او له دې څخه موږ 2 پر 3 تجهیزونو دا به شي 1 پر 3 او دا به شي 2 پر 3 برخې. نو موږ 1 برخه وړاندې لاړو، 2 برخې وړاندې لاړو، 3مه برخه دلته شوه. ښه، اوس موږ څنګه کولی شو چې دلته کې 4 پر 6 وښیو؟ 4 پر 6 ښودلو لپاره موږ باید 0 نه تر 1 پورې دا ټوله فاصله دا په 6 مساوي برخو وویشو. راځو دا ویشو. موږ سره به شي 1 2 3 4 5 او دا 6. دا هره یوه برخه موږ په 2 نورو برخو باندې ویشله. اوس راځو له دې څخه 4 برخې ښیو چې کوم سرته دي. نو 4 پر 6 به شي 1 2 3 4. دا برخه زموږ شوه 4 پر 6 سره. نو دا ګورئ چې دا بیا هم عیني همدا عدد دی، او همدا کار موږ له 6 پر 9 سره کولی شو. زه راځم دا بیرته پاکومه چې دلته د دې لپاره ځای خالي شي. نو دا ځلې د دې په ځای چې دا هره برخه په 2 مساوي برخو ویشو، په 3 برخو یې ویشو. نو دا به شي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نو دا موږ په 9 مساوي برخو وویشلو. د دې څخه 6 برخې راخلو. نو زموږ 6 پر 9 به چېرته وي؟ موږ راځو 1 2 3 4 5 6. دلته راغی بیرته. دلته زموږ 6 پر 9 بیرته هماغه له 2 پر 3 کسر سره مساوي شو. 2 پر 3 مساوي دی له 4 پر 6 مساوي دی له 6 پر 9 سره.